اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو مسلمانانو رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن بزه تاسو ته د جمعې د ورځې فضایل بیانوم چې د جمعې د ورځې څه فضیلت دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې او زمونږ په دین اسلام کې د څه مرتبه ده او په دې ورځ باندې الله رب العزت کم خاص کارونه کم خاص انعامات په خپلو بندګانو کړي. نو دوستانو د جمعې ورځ چې کوم دی دا د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده او د دې به زه تاسو ته نن دا ښیم چې په دې باندې به الله رب العزت تاسو کوم حاجتونه پوره کوي، خو چې زه تاسو ته په کومه طریقه باندې اعمال وښیم او کوم وخت درته وښیم دغه د حدیثونه ثابت دي همغه شان به یې کوئ. نو جمعې ورځ چې کوم دا د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده، دا د ټولو ورځو نه بهتره ورځ ده. چې کوم خاص کارونه به دې ورځ باندې شوي وو، نو یو خو الله رب العزت آدم علیه السلام به دې ورځ پیدا کړی، په دې ورځ باندې آدم علیه السلام جنت ته ننوتی وو او په دې ورځ باندې واپس راوتی وو د جنت نه. او بیا الله رب العزت د آدم علیه السلام چې دعا قبوله کړې وه هغه ورځ هم د جمعې وه او آدم علیه السلام په دې ورځ باندې وفات شوی وو او قیامت چې کوم دی کله قایمیږي نو هغه به هم د جمعې ورځ وي. د جمعې په ورځ باندې په ټوله ورځ کې یو داسې وخت دی چې په دې وخت کې مسلمان کومه دعا وکړي نو الله به یې خامخا قبلی. د جمعې په ورځ چې کوم دی نوکان کټ کول دا سنت دی او دې کې شفا ده. حضور علیه السلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې نوکان کټ کول سره بیماریانې لرې کیږي، غریبي او تنګدستي هم ورڅخه ختمیږي. او د جمعې په ورځ نکاح کول چې کوم دی دا سنت دی. د حضرت آدم علیه السلام، د حضرت یوسف علیه السلام، د حضرت موسی علیه السلام، د حضرت سلیمان علیه السلام نکاح، د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نکاح، د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره او د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه نکاح، د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره دا د جمعې په ورځ باندې شوي. نو دا د بختوره ورځ ده. که څوک نکاح تړی نو کوشش کوي چې د جمعې ورځ باندې تړی، دا د انبیاء سنت دی. د حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت دی چې د جمعې په ورځ څوک چې د نور ختو نه پس 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي نو الله رب عزت د دپاره 200 نیکیانې ولیکي، 200 تی ګناهونه لرې کړي او 200 درجې جنت ته ورنږدې کړي. دغه رنګې که 400 رکعاته نفل وکړي نو 400 نیکیانې دي، 400 برایانې به ترې ختم شي، ګناهونه به الله معاف کړي او 400 درجې به جنت ته نږدې شي. او دغه رنګې که څوک 8 رکعاته وکړي نو د هغې دغه شان د 800 درجې مطابق ثوابونه دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د جمعې په ورځ که څوک د ماسپښین او د مازدیګر په منځ په درمیان کې 2 رکعاته نفل وکړي او په هغې کې آیت الکرسي په اولنۍ رکعت کې او آیت الکرسي او سورت فرق کوم ته چې مونږ قل اعوذ برب الفلق وایو او په 2م رکعت کې قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق وایي او د هغې نه پس سلام واړئ او د سلام نه بعد 50 ځل لا حول ولا قوة الا بالله وایي. نو د دې برکتونه واورئ. یو خو به الله رب العزت په دنیا کې چې کم ارمان دی کم مراد دی د دنیا حاجت به الله پوره کړي. دویم الله رب العزت چې کم دی دته به په خوب کې خپل دیدار د مرګ نه پس مخکې وښیي، د مرګ نه مخکې دا به د مرګ چې دل راځي په ژوند کې به دا د الله دیدار په خوب کې وکړي. او داسې سړي ته حضور علیه السلام د جنت ضمانت هم ورکړی دی. او دریم چې کوم د دې فضیلت دا دی چې د دې 2 رکعاتو فضیلت د دې بدله دا ده چې دا سړی به په دغه ځای باندې ناست وي چې الله رب العزت به د پلار او مور دواړه وبخي. او 4مه خبره دا ده چې د عرش د لاندې نه به یو اواز کوونکی اواز وکړي چې تا څومره ګناهونه د دې نه مخکې کړي هغه ټول تا ته معاف شو، اوس د نوي سر نه نور اعمال کوانو. دوستانو تاسو په خپله سوچ وکړئ الله رب العزت په دې ورځو باندې په خاص وخت کې خاص عبادتونو باندې خپل بندگانو له څومره اجر او ثواب ورکوي. الله رب العزت دې زمونږ حامی او ناصر شي. انشاءالله بیا به یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.